محترم عبدالغني برادر اخوند په هرات کې د شاوخوا ۶۸ میلیون ډالرو په پانګونې سره د برېښنا 2 پروژې پرانیستې. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند لوري نن د روان 1404 لمریز کال د جوزا میاشتې په لسمه نېټه په هرات ولایت کې د 43.2 میګاواټه بادي او 5 میګاواټه لمریزې برېښنا تولیدي پروژې پرانیستل شوې. محترم صاحب په همدې مناسبت جوړ شو مراسمو ته وویل نن په هرات ولایت کې د بادي او لمریزې برېښنا د دوو مهمو پروژو د پرانیستې شاهدان یو چې دا د هېواد د انرژۍ سکتور د پراختیا، عصري کېدو او خودکفایي ته د رسېدو په برخه کې مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. دا پروژې به نه یوازې پر وارداتي برېښنا د هېواد اتکا راکمه کړي بلکې د چاپیریال ساتنې، دوامداره انرژۍ او نوې ټکنالوژۍ د ترویج لپاره به هم فرصتونه برابر کړي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال زیاته کړه افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر وارداتي برېښنا متکي دی او د هېواد د ملي بودیجې یوه لویه برخه هر کال د وارداتي برېښنا د پیرلو لپاره لګول کېږي. د هغه په خبره وارداتي برېښنا له یوه لوري قیمته ده او له بل لوري په اوږد مهال کې دا چاره ډاډمنه او ګټوره نه ده. محترم عبدالغني برادر اخوند وویل اسلامي امارت د برېښنا سکتور په برخه کې له کورنیو ظرفیتونو پر سالمې ګټې اخیستنې تمرکز کړی او په دې برخه کې جدي هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه د دغو پروژو له لارې به نه یوازې د برېښنا د تولید ظرفیت لوړ شي بلکې د هېواد اقتصادي پرمختګ، د کاري فرصتونو رامنځته کولو، د کورنیو او بهرنیو پانګوالو هڅونه او د زیربناو پراختیا ته به هم لاره هواره کړي. په پای کې محترم صاحب ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې اسلامي امارت په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو په ځانګړي ډول د برېښنا سکتور کې د پانګونې لپاره اسانه شرایط رامنځته او په دې برخه کې شفاف او امن چاپیریال برابر کړی دی. پانګوال کولی شي له دې فرصت څخه پوره استفاده وکړي. محترم صاحب د یادو پروژو له قراردادي شرکتونو څخه وغوښتل چې چارې یې د منل شوو معیارونو په پام کې نیولو سره په ښه ډول پر مخ بوځي. د یادونې وړ ده چې د خصوصي سکتور او افغانستان برېښنا شرکت له لوري د 43.2 میګاواټه بادي برېښنا پر پروژه څه باندې 64 میلیون ډالر او پر 5 میګاواټه لمریزه برېښنا پروژه شاوخوا 3.5 میلیون ډالر پانګونه کیږي.